السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو وایم چې د افغانستان چیرمن میرویس اشرف څنګه فرعون ځان نه جوړ کړی ده چې بیخي هېڅ کوم قسمه خبر نه ورکوي چې د میراثیان د ولې په کوم لیاقت باندې په کوم استعداد باندې ملي ټیم ته راوستلی دي. او بل به زه تاسو ته یو ډېر ښه خبر هم درکړم چې د افغانستان دغه راتلونکې لوبې چې کومې زیمبابوې سره ترسره کیږي د دغه اعلان هم سوی ده چې په کوم چینل باندې به که خیر دغه لوبې لایو نشر کیږي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوسئ. ټول نه مخکې به زه تاسو ته وایم که تاسو ما سره موافق یاستئ دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او لاندې خپل نظر ما سره شریکولی سئ. زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه چې کوم دغه میراثي لوبغاړي چې ملي ټیم ته راوستل سوي دي، دغه نور ټیمونه چې کله لوبغاړي دوی ملي ټیم ته راولي نو بیا د هغې وضاحت هم ورکوي چې د دغه بنیاد باندې یا د دغه پرفارمنس باندې موږ دغه لوبغاړي ملي ټیم ته راوستلي دي. دا هغه میرویس اشرف ده چې اوس کوم د افغانستان کرکټ بورډ چیرمن ده چې همیشه به دغه چغې وهلې چې اصغر افغان د ما کرکټ تباه کړی ده، اصغر افغان ما سره ډېر زیات ظلم کړی ده او یو وخت کې دا خبره هم کړې وله چې ما نه به د ځوانانو حق هېڅکله ونه خوړل سي. خو اوس نن سبا که تاسو وګورئ د افغانستان په ملي ټیم کې 15 داسې لوبغاړي دي چې مطلق په سفارش باندې راغلي دي. دغه لوبغاړي به تاسو حتما پېژنئ چې په دغه کې شرف الدین اشرف ده، دا میرویس اشرف خپل وراری ده او دې نه علاوه احسان الله جنت د نوروز منګر ورور ده، دې نه علاوه فرید مالک، یمین احمدزی، عثمان غني او احسان الله جنت دا د نوروز منګل ورور ده. څنګه چې ما تاسو ته وویلې دغه څلور 15 لوبغاړي په سفارش باندې ملي ټیم ته راځي او بل طرف ته د ځوانانو حق خوړل کیږي، لکه صدیق قتل غوندې لوبغاړی، بهیر شاه محبوب غوندې لوبغاړی، وفادار محمد غوندې لوبغاړی، دې نه علاوه ضیاء الرحمن شریفي غوندې لوبغاړی. د هغه لوبغاړو پوښتنه نه کوي، بل دغه لوبغاړي خو دوی راوستلي خو میرویس اشرف بیخي غوږونه کاڼه کړي نه چاته خبر ورکوي. نو دې نه خو داسې معلومیږي چې تا په زور باندې راوستلي چې پخوا وخت کې به د چغې وهلې چې اصغر افغان ما سره زیاتی کوي، اوس چې کله واک اختیار ته ورسېد هماغه د اصغر غوندې کارونه تاسو هم شروع کړي دي. نو دا افغانستان د دلته چې هر څوک واک اختیار ته ورسېږي بیا د چا کیسه کې نه بیا هماغه خپلو خپلوان او سفارشي لوبغاړي ملي ټیم ته راولي. نو دغه خبرو ما وغوښتل چې زه تاسو سره شریک کړم. دوی باید وضاحت ورکړي، دغه د پاکستان ټیم وګورئ، د هندوستان ټیم وګورئ یا د استرالیا د انګلند هر یو ټیم چې لوبډلې ته دغه نوي لوبغاړي راولي یا زاړه لوبغاړي راولي د هغې وضاحت ورکوي چې د دغه توره کړې ده، په دغه تورې باندې موږ ملي ټیم ته راوستلي دي. خو دوی خو دغه ویلی هم نسي چې دوی کومه توره هم نه ده کړې او بیا ملي ټیم ته راوستلي ځکه ځانونه مړه کړي دي. او بل به زه تاسو ته یو ډېر ښه خبر هم درکړم چې ملګري دغه پوښتنه کوي چې د افغانستان او د زیمبابوې لوبې په کوم چینل باندې نشر کیږي. یعنې پخوا وخت کې به د افغانستان لوبې په اریانا تلویزیون باندې لایو نشر کېدلې او هغې نه مخکې په RTS سپورټ باندې به لایو نشر کېدلې. خو یو ځل بیا که خیر دغه د زیمبابوې او د افغانستان لوبې چې کومې دي دغه به که خیر په RTS سپورټ چې کوم د افغانستان هغه ملي تلویزیون په هغې باندې به که خیر موږ او تاسو دغه ټولې لوبې یعنې شپږ واړه لوبې په ملي سپورټ باندې به که خیر لایو نشر کیږي. کومه بله پوښتنه هم که لرئ لاندې ما سره کمنټ کولی سئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.